سلامونه دوستانو، دا ویډیو د هغه چا لپاره ده د چا چې واده نږدې وي، یعنی د کومو جنکو هم چې ودونه نږدې وي هغوی واده ته ورځې لږې دي، نو دا ویډیو هغوی خامخا وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره داسې معلومات شریک کړو چې تر اوسه به ترې تاسو نه یې خبر. قدرمنو، هسې خو تاسو ته معلومه ده چې د واده موسم دی، یعنی د یخنۍ موسم دی، او تاسو به هم چې کله د کوره راوځئ نو اکثر به ګورئ چې په سړکونو باندې د ګلونو نه جوړ شوي ګاډي روان وي. په دغسې ګاډو به ستاسو نظر پرېوځي چې پکې ناوې او زلمې ناست وي، او هر څوک په دې شوق سره هغوی ته ګوري چې وګورئ څومره ښکلي ښکاري، یعنی د دوی واده دی. نو نن په همدغه باره کې تاسو سره موږ فکر کولو چې تاسو سره داسې معلومات شریک کړو چې تاسو د واده په شپو ورځو کې په کومه طریقه باندې ښکلي ښکارېدلی شئ، یا نور داسې کوم پټ رازونه دي چې هغې نه تاسو خبر کړو. ځکه چې د واده په ورځو کې جینۍ ته ډېر غټ ټینشن وي، او دغه ټینشن دا وي چې آیا هغه ښه ښکاري او که نه، د هغې باډي یا وجود څنګه دی، او هغه به په کومه طریقه باندې که وزن یې زیات خپل وزن کنټرول کړي. نو دغه ټول تفصیل او دې سره نورې تړلې خبرې تاسو سره شریکوم. خو د ټولو نه اول یو څو خبرې کول چې ډېرې ضروري دي قدرمنو، هغه دا چې که د واده نه وړاندې یو جینۍ ډېره غټه وي او واده د هغې نږدې وي، نو هغې ته ضرورت دی چې اول خو هغه ورزش شروع کړي. ورزش په کومه طریقه باندې کوي؟ ورزش داسې پکار دی چې 14 منټه پورې ورزش پکار دی، او دغه 14 منټو دورانیه کې دې ته په مزه یا سلو طریقې سره قدمونه اخیستل پکار دي. یو هفته دا کول پکار دي، بیا دویمه هفته باندې چې دی بیا دغه قدمونه یا دغه ورزش 13 منټه کول پکار دي، او دغسې دریمه هفته هم کول پکار دي. نو دې سره د ښځې وزن کمیدلی شي او ډېره سمارټ به ورسره ښکاري. بله خبره ده چې د اوبو استعمال زیات کول پکار دي. اوبو سره د انسان سرمن هسې هم سپینیږي او غوړیږي، نو اوبه څښل ډېرې پکار دي، خصوصا د چا چې واده وي نو په هغه ورځو کې د اوبو استعمال ډېر زیات کول پکار وي. دې سره د وجود ښایست مخې ته راځي. او درېیمه خبر دا هم ده چې د غیر معیاري کریمونو نه د واده په ورځو کې ځانونه وساتئ. دې سره په مخ باندې دانې یا نور داسې د سکین بیماریانې یا عرضي طور هغه الرجي را پیدا کېدلی شي، نو د واده په ورځو کې بیا انسان ډېر زیات بد ښکاري. نو د دغه لپاره هم پکار ده چې د دغه کریمونو نه چې کوم غیر معیاري دي هغې نه ځان وساتل شي، او یو نیچرل سکین دپاره د بادرنګو کوم ترې چې د هغه وویستل شي، او روزانه په مخ باندې د نیمې ګنټې دپاره یا د 20 منټو دپاره کېښودل شي. نو دا د مخ نه هغه اضافي غوړوالی یا الرجیک چې دی هغه هم ختموي. نو دا لږ ډېر معلوماتو چې تاسو سره مو شریک کړل. که تاسو په دې باره کې نور معلومات غواړئ نو ضرور موږ ته کمنټ وکړئ، تاسو سره به نور معلومات هم شریک کړو. او د دې ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. چینل ضرور سبسکرایب کړئ.